الرحيم نغمه های اندرونی اولیا اولا گوید که ای اجزای لا هین زلای نفی سرها برزنید این خیال و وهم سر بیرون کنید کار ایشا نس زان سوی بری گرددت روشن چو گردی ره پری ای همه پوسیده در کون فساد جان باقی تا نروید و نزاد مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک دا ذکر کړله چې هر وخت چې تاسو ته فکر پیدا سو ته به دا نه کوې چې دا خو وخت چیر دی یا اول دی یا آخر تلوار به کوې او هغه انسانان چې هغه دم عیسی لري د هغو اتباع به کوې د هغه د وضاحت دپاره دی مبارک فرمایي حکایت یې د فرچنګي وکړي چې هغه هم له سارنګۍ وعله د په آخر کې د عمر یې رجوع کړې ده و الله تعالی ته الله تعالی دا د ده رجوع په دغه حال کې هم قبله کړې ده او الله تعالی اسباب د کمالاتو دته مهیا کړي دي حالانکه دا خپل ژوند خو هغه چیر کړی و په پای کې یې دغه سارنګۍ هغه څخه رجوع وکړله و الله تعالی ته الله تعالی قبول کړي بیا د مبارک ذکر کړله چې د انبیای کرامو په وجود کې دننه دغسې آواز شیرین پروت دی د هغه آواز شیریني په وجه باندې طالبانو لره صحابه کرامو لره حیا چې بې بها پیدا سوی دی چې هغه کلام نفسي دی د ذات الهي جل وعلا چې نه هغه حروف لري نه طرف لري نه د سماع ځای لري دا هغه آواز شیرین دی چې د دوی مبارکانو په وجود کې وجود لري او بیا وروسته در هغه د هغه کلام الهي ته پوښونه ورکړي دي الفاظ یې ورکړي دي او د خلکو د پوهې دپاره په قرآن کریم کې چې کلام لفظي دی و خلکو ته یې پیش کړی دی وروسته در دغه کلام لفظي چې خلک استفاده ځینې وکړي او عمل پر وکړي بیرته هغه اصلي نغمې ته ځان رسوي چې کلام نفسي دی هغه آواز شیرین دی هغه ته رسیږي څوک رسیږي دغه عملدار خلک چې با عمله وګرځي او عمل یې ملکه وګرځي امام رباني صاحب مبارک فرمایي او وروسته دوی ته معرفت پیدا سي نو دوی په هغه نغموی آواز شیرین باندې پوه سي ځکه چې هغه آواز شیرین چې دی هغه کلام نفسي چې دی هغه د ستا په غوږو باندې نه اورېدل کېږي ځکه چې د ستا غوږونه چې دي دا خو بېکاره ګرځېدلي دي په بېکاره اورېدلو سره او ته به نو دا نه وایې چې دا زه ولې نه اورم ته هغه شان چې د مخلوق شان دي د مخلوقاتو څخه نغمې دي چې د پیریانانو دي هغه ته نه اورې نو دا به بیا ته چیرې واورې حال دا چې پیرانیان او انسانانو ته پر یوه طریقه باندې خطاب سوی دی د هغه باوجود ته د دوی په نغمو نه پوهېږې نو هغه د عالم وجوب په نغمو به ته سره کم پوه سې دا نو ستا غوږ چې
چې د زړه غوړ دی هغه پاکېدل غواړي. اوس دی مبارک د هغه یو څه وضاحت کوي دا کلامي دا نغمو څخه چې کومل اولیاء کرامو پیدا کړي دي هغه خو په غوړې حصې نه اورېدل کېږي نه سړی په پوهېږي دا خو ذوقي کیفیت دی لیکن بیا هم دی مبارک یو سرسري یو څه وضاحت کوي چې نغمه ای اندرونی اولیا هغه نغمې چې په دننه کې د اولیاء کرامو دي اولا گوید که ای اجزای لا اولا انسان ته وایي څه ورته وایي هغه نغمې ورته وایي څه ورته وایي که ای اجزای لا کل شیء حالک هر شی چې دی هغه هلاکېدونکی دی نو هغه هم تا ته وایي اولا گوید که ای اجزای لا اول تا ته وایي چې ای هغه شخص ته خو اجزاو څخه د نیست یې نوی پیدا سوی بیا نیست گرجه این خبردار زلای نفی سرها برزنید د دغه لای نفی څخه سر برزنید سر را پورته که چې هستی ظاهر ده دلته د لا څخه عدمیات مراد نه دي فنای اصطلاحي مراد نه ده بلکې هین زلای نفی په د لام سره د نفی چې لا نسته لا نسته الها معبود چې دا وای نسته نو چیش نسته دا ستا هستی ظاهر شي وای دا ستا هستی ظاهر چې ده دا نیسته دغه څخه ځان وګوره دا کلمې طیبه اول توري چې دی چې لا دی چې لا نسته چیش نسته وای دا ستا وجود چې دی ظاهری هستی دا نیستی این که هستی ظاهر است و در حقیقت نیستی است دستا هستی چې ظاهری خو است معلومیږي په حقیقت کې نیست نو وایي هین زلای نفی سرها برزنید خبردار د لام څخه د نفی سر هو سر برزنید سر وهل وکه چې دستا وجود دی دا ظاهره هستی په حقیقت کې نیستی علم عجب چې په اصل کې هستی اوس ته نه ویني این خیال و وهم سر بیرون کنید این خیال دغه خیال څه خیال دی و وهم او زاستا وهم سر د باطن څخه د باندې وغورځوه څه وهم او خیال دی وای دا خیال چې تا ته پیدا دی چې زه خو نوم زیم وای دا ته چې ته یې دا بیرته نیست ګرځې کل شیء حالک هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وشيء لم يكن تاسخ شيء مذكور نواست انا هديناه السبيل انا خلقنا مرتاس پیدا کړس من نطفه امشاج نفتلي فجعلناه سميعا بصيرا اما هديناه السبيل واما شاكرا انا هدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا تاسخ نیسماس مرتاس د نطفه څخه پیدا کړلاس تاسو مستمع او بصیر وګرځولاست تاسو په حقیقت کې هیڅ نه واست بیرته هغه نیستی ته تاسو ځئ نو د خپل حضرت په حسد مورته ګوري این خیال و هم سر بیرون کنید دا خیال و هم ستا د وجود د باطن څخه وباسه څنګه وباسم یعنی دا ځان نیست وګرځوه هغه اسباب مهیا کړه چې ستا څخه خپل ځان یرسي په ذات الهي گرفتار وګرځي کار ایشا نیست زن سوی بری گرددت روشن چو گردی را پری وای کار ایشان کار دوی مبارکانو چې دی د کامل مکمل اولیاء کرام هستی کار ایشا نس دا نون د ایشان سره دی وای کار د دوی چې دی چی شدی زان سوی بری از طرف حق کی بری از عیوب است لوړ ذکر دی ځان سوی و هغه طرف ته بری تاوړي کم طرف ته جوړي چې هغه له ټولو عیوبو څخه د حدوث پاک دی انسان خو معیوب دی په عیب حدوث سره چې حاجز دی حاجز څه ته وایي نو پیدا ته وایي چې دا نو پیدا دی بیرته را پچې شي په دغه صفت چې معیوب سره دا موصوف دی نو په عربیت کې دا قانون دی چې صفت که ښه که بد وي هغه ته صفت وایي نو انسان چې دی په دغه صفت سره معیوب دی کاری ایشانت ځان سوی بری
گرددت روشن چو گردی را پری گردد گرزی اتا روشن گرزی چو اغه وخت گردی را پری چې ته پر شاوخوا باندې د دوی د لارې پری په اواسې پری اوا کېدو ته وایي اکه تو گردی این را پرواز کنی لانی ذکر دی تو را هم کار ایشان روشن گردد ستا کارونه به هم روشن نسی ای هما بوسیده در کونو فساد جان باکی تا نروید و نزاد ای مخاطبه دا گرده دا نغمه دا باطن دا اولیاء کرامو دغه وایی دا سرسری توری جی دا خونو ډیری خبری لري ای هما بوسیده در کونو فساد جان باقی تا نروید و نزاد ای هما بوسیده ای هما ای مخاطب هما دا ټول عالم چی دی بوسیده دی وروست دی څنګه وروست دی در کون و فساد په وجود کې او په فساد کې وجود دی او فساد دی چې دنیا ده لوړ ذکر کړی دی په دا دنیا کې فساد ورسره دی حضرت علی کرم الله وجهه مبارک فرمایي چې انسان پیدا شو د هغه سره چې مرګ لازم دی چې لازم دی مرګ څه معنا نیستي ورسره لازمه ده جانی باقی تان جانی روح باقی چې باقی پاتې سي تان ستاسي نه رویت نه پیدا سوی دی و نه زاد او نه ترقي کړی دی نه زاد نه پیدا سوی نه رویت او نه د رویت خو د شنې کېدو ته وایي نه ترقي کړی نه او نه پیدا سوی دی ستا روح چې یو ور پیدا سي بیا ترقي وکړي اصلي شی خو هغه دی چې حیات ابدي پر هغه باندې څه شي دی معلق دی گر بگویم شمزان نغمه ها جان حسر برزن از دخمها و اگر بگویم که زه تاسو ته ووایم شمه یو عیسی ځان نغمه ها د هغه نغمو څخه د اولیاء کرامو چې د دوی په باطن کې یو خاص د کلام نفسي اثرات او نغمې پرتې دي د هر یوه ته پر خپل استعداد باندې که زه تاسو ته یو څه د هغه نغمو څه ووایم جانها سر برزند از دخمها ارواحان چې دي هغه به سرونه راپورته کړي ته کم ځای څخه د قبرستانه څخه که زه هغه خبرې تاسو ته وکړم هغه خلک مې په تحیر کې پاتې سي یعنی هغه قبرستانه څخه چې شي غافل انسانان چې دا څه وایي گوش را نزدیک کن کاندورو نیست لیک نقلی آن په تو دستورو نیست گوش را نزدیک کن نو زه خو هغه خبرې تاسو ته کوم نو ولې نه کوې وایي درته کوم گوش را نزدیک کن ته غوږ را نږدې که کم غوږ حسي نه شي غوږ یې معنوي شي ځکه چې دا په هغه غوږ ښه اورېدل کېږي ته به هغه غوږ پیدا کوې گوش را نزدیک کن کاندورو نیست یعنی از حس و هوش سوری وارهان د حس او د هوش څخه د صورت ځان خلاص که د باطن غوږ پیدا که گوش را نزدیک کن کاندورو نیست ځکه چې دا غوږ معنوي چې دی دا لرې نه دی لیک نقلی آن لیکن د دغه نغمو نقل کول په گوش حسي باندې په ستا په ظاهره غوږ باندې به تو و تا لره په الفاظو سره دستورو نیست دا زموږ عادت نه دی او نه دا کېدلی سي حال کې اسرافیل وقتن ان اولیا نو شنو گوش حسي چې دی پرېږدو گوش معنوي پیدا کو نو دا د چا په ذریعه سره وایي هان خبردار که اسرافیل وقتن اولیا دا اولیاء کرام چې دي دا مبارکان هغه کامل اولیاء شي لوړ اولیاء دوی مبارکان چې دي دوی داسې دي لکه حضرت اسرافیل علیه السلام په بعض شانو کې دوی مشابهت ورسره لري چې هغه خو هم هغه انسانان د جسد په ذریعه سره د سپېرلي په ذریعه جسد سره آخرت ته راپورته کوي دوی علیحده ژوند ورکوي روح راپورته کوي هغه جسد راپورته کوي دوی روح ته ترقي ورکوي پیدا کوي بیا روح ته ترقي ورکوي حال کې اسرافیل وقتن اولیاء مردره هغه مرده چې په جهالت سره مړ وي زیشان حیات استونما زیشان د دوی څخه د کومل اولیاء کرامو څخه حیات است ونما حیات په دوی سره دی چې هغه علم دی ونما او نما ده لوړوالي ته وایي ترقي ته وایي
جانهای مرده اندر گور تن، برجهد ز آوازشان اندر کفن. جانها وایي ستاسې ارواحان چې دي، جانها ارواحان چې دي مرده چې هغه په جهالت سره مړه وي، اندر گور تن په هغه ګور کې، په هغه قبرستان کې ستا د تن، په حجره کې ستا د تن چې دا ستا روح مړ دی، جسد غلبه پیدا کړې ده، د هغه خواهشاتو غلبه پیدا کړې ده، نو ستا روح مړ دی، په هېڅ شي نه پوهېږي. مړ په شي پوهېږي یا ستا روح چې دی هم هېڅ کار نه کوي، مړ نه دی. دا آواز اسرافیلي غواړي، د کومل اولیاء کرامو توجه غواړي چې دا راپورته کړي، ژوندی کړي. جانهای مرده اندر گور تن، برجهد راپورته کېږي، ز آواز شان په آواز باندې د دوی مبارکانو، اندر کفن په دننه کې د غفلت، چې دوی په کفن کې د غفلت کې پراته دي، د له غفلت څخه راپورته کېږي. اوس دوی مبارک خپل حال ذکر کوي پر طریقه د ارشاد. گوید این آواز ز آواها جداست، زنده کردن کار آوازی خداست. گوید دوی چې راپورته سي دا روح چې ژوند پیدا کړي، ترقي پیدا کړي، نو څوک وایي؟ دا روح وایي. فاعل یې څوک دی؟ روح ده. گوید وایي دا روح وایي. څه وایي؟ و این آواز، دغه آواز یا دغه توجه یا دا برکت چې موږ ته راورسېدی، ز آواها جداست، دا خو داسې آواز نه دی لکه د خلکو آوازونه. آواها، اوا د اواو څخه، یعنی د آوازو څخه د خلکو جلا دی. موږ خو چې دا آواز مخصوصه کوي، وروسته چې مو د آواز ته غوږ ونیوئ، دا آواز د دوی نه دی، دا د ذات الهي دی. نو موږ ذات الهي په خپل فضل و احسان باندې راپورته کړي یو. دغه وایي. گویم دی مبارک ته خپل حال بیانوي چې شمس الدین تبریزي یا برهان الدین محقق ترمذي رحمه الله چې د هغو په توجهاتو سره زموږ روح په ژوندی سوله، نو ما دا وویل. څه مې وویل؟ گوید این آواز آواها جداست، زنده کردن کار آوازی خداست. دا ژوندی کول دا خو په کار سره د آواز ذات الهي دی، دا خو په صفت الکلام چې کلام نفسي دی، هغه نغمه د ذات الهي د آواز ده. دا خو ذات الهي موږ راپورته کړو، که څوم په خوله کې د ده مبارک راووتله، لیکن خبره د جه نه ده، خبره دا ده چې ذات الهي ته سړی رسېږي. دې مبارک دې ته اشاره کوي چې ستا روح ژوندی سي او ترقي پیدا کړي، چې الله تعالی پېژني. ولې خدای څه وایي؟ گوید این آواز آواها جداست، زنده کردن کار آوازی خداست. چې دا ژوندی کول دا په آواز سره، په کار سره د آواز د ذات الهي جل وعلا دی. وای چون صوتی اولیاء آگاه شوند، از طرف گویند چون بارا شوند، ما بمردیم و بکلی کاستیم، بانگ حق آمد همه برخواستیم. د متقدمین اولیاء کرامو قانون او طریقه دا وه چې دوی ولی هغه ته وایي چې هغه کامل مکمل ولی. دا کامل مکمل ته دوی ولی وایي. دا ښه که څوم اولیاء وي، امام رباني صاحب وایي چې دوی موصوف په ولایت صغرا سره یا کبرا سره هم لوړې رتبې دي، لیکن دوی هغه ته اعتبار نه ورکوي. دوی هغه ته اعتبار ورکوي چې هغه څه شي، چې هغه به فاني ګرځېدلی، باقي به ګرځېدلی. دغه فاني و باقي چې ګرځېدلی چې دې ته کامل مکمل ولی وایي، دغه ته نو دوی اصلي ولی وایي. دوی مبارک هم دغه وایي. دا خپل بیان کوي. چون ز صوتی اولیاء آگاه شوند، وای کله چې په آواز باندې د اولیاءو دی خبر سي، از طرف گویند، د خوشحالۍ څخه ووایي. چون هغه وخت بارا شوند چې دی پر لار باندې برابر سي، چې دی پر لار برابر سي، نو د خوشحالۍ څخه ووایي. څه ووایي؟ دا وروسته مقوله ده. وای ما بمردیم، وای موږ خو مړه سولو. په زبان اولیاء فانی فی الله لوړ ذکر نه، چې زموږ هغه اوصاف ذمیمه چې هغه خو محو سوله. ما بمردیم، موږ خو مړه سولو. و بکل کاسم، او په کلي ډول باندې موږ مزمحل سولو. چې سولو په کلي شکل باندې موږ مزمحل سولو، یعنې نیست وګرځېدلو. زموږ اوصاف ذمیمه زموږ څخه محو سوله.
بانگ حق آمد همه برخاستیم. نو د الله تعالی د طرفه څخه خاص آواز راغی چې دا د باقی بالله اثرات دي. دا باقی چې وګرځي نو دا غا اثرات دي. ځکه د بقا بالله لپاره دوی وایي دغه شته چې هغه ولي چې باقي وګرځي د الله تعالی د طرفه څخه دته الهام کېږي چې هغه چې تا ونیاوه هغه ما ونیاوه، هغه چې تا مردود کړي هغه زموږ په نیز مردود دی. زموږ په ذریعه سره تاسې لیدل کوئ، زموږ په صفاتو سره تاسې لیدل کوئ، زموږ په صفاتو سره تاسې اورېدل کوئ. نو دا د ذات الهي جل وعلا د طرفه څخه الهامات ورته کېږي او دا ظهور د بقا بالله دی. دی مبارک هغه ته اشاره کوي چې موږ چې دغه مقام ته ورسېدلو موږ ته داسې وویل شوله ما بمرجم و بکلي کاستیم، موږ خو مړه شولو او پر کلي شکل باندې محو شولو. بانگ حق آمد اما برخاستیم، د ذات الهي جل وعلا د طرفه څخه آواز رالی چې الهام دی. دا هغه نغمه ده. اوس اصل ته د نغمې ورسېدل، مخ صورت د نغمې و چې کلام الهي و، پر هغه باندې عمل وکړئ اصلي نغمې ته ورسېده چې کلام یې چیش دی، نفسي دی، پر طریقه باندې د چیش دی، د الهام دی. بانگ حق آمد همه برخاستیم. شنو بانگ حق څه کوي؟ وای بانگ حق اندر حجاب و بے حجاب آن جهت کو داد مریم راز جیب. بانگ حق اندر حجاب و بے حجیب آن جهت کو داد مریم راز جیب. داسې دی. وای بانگ حق اغا آواز د ذات الهي جل وعلا چې دی اندر حجاب و بے حجیب، که په وایسته یي که بېله وایسته یي څه پېښوي؟ وای آن جهت هغه شی درکوي کو چې هغه شی داد مریم را چې ورکړی دی مریم علیه السلام ته جیب د ګریبانه څخه. جیب دلته څه شي مراد دی؟ جیب زموږ په اصطلاح خو دا جیب ته وایي، دلته په عربي کې جیب دا ګریبان ته وایي. نو حضرت مریم علیه السلام په سینه کې چې دغه جبریل علیه السلام ورپو کړله نو خو حمل یې پیدا سو د حضرت عیسی علیه السلام. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق. ای اهل کتاب تاسو غلو تاسو په دین کې مه کوئ او تاسو مه وایاست پر ذات الهي باندې مګر حق خبره کوئ. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. ای بشکه مسیح عیسی ابن مریم چې دی خو رسول د الله تعالی دی. و کلمته دا یو کلمه ده. کلمې څخه معنا څه دی؟ دا یو بشارت دی. یا دی په امر کن سره امام غزالی صاحب مبارک فرمایي په امر کن سره دی پیدا سوی دی. نو دا یو کلمه و القاها الی مریم و روحا من، او دا چې دی دا څه شوه؟ دا روح یعنی دا یو پاکیزګي وه د الله تعالی د طرفه څخه. یا دا روح ده. روح معنا څه شي؟ چې دا ژوندي کوونکی و دغه شخص چا لره؟ نور خلکو لره د الله تعالی په امر سره روحاني آیات ابدي پیدا کېدی. یا دا روح من دی څه شي؟ روح الله دی، د الله تعالی یو راز دی، د الله تعالی د قدرت یو راز دی. د ده مبارک تربیه چې سوې ده په صفت القدرت سره سوې ده. د الله تعالی پر قدرت باندې دی دلالت کوي. لکه موسی علیه السلام چې تربیه سوې ده په صفت الکلام سره، د ده تربیه بیا سوې ده په صفت القدرت سره. د الله تعالی پر قدرت باندې د ده وجود مبارک دلالت کوي چې الله تعالی یو قدیر ذات دی، یو قادر ذات دی. هغه وخت وروسته چې په آخره زمانه کې دی راته کېږي دا ټوله د الله تعالی پر یو خاص قدرت باندې دلالت کوي او د الله تعالی د قدرت یو نښانې د حضرت عیسی علیه السلام. نو و روح من دا د الله تعالی یو راز دی. هاشه بانگ حق اندر حجاب و بے حجیب. وای بانگ د حق چې دی د الله تعالی آواز چې دی که په وایسته سره یي که بېله وایستې هغه شی ورکوي چې حضرت مریم علیه السلام چې ورکوي چې اولوالعزم پیغمبر دی او نبی علیه السلام مبارک د حضرت مریم علیه السلام خاص صفات بیان کړي دي چې پر ټولو نسای عالمینو باندې الله تعالی جته فضیلت ورکړی دی. نو چې دا بانګ حق پر تا باندې وارد سي پر طریقه باندې د الهام چې دا اعلی حالات چې د بقا بالله، نو تا ته به هغه مقام درکې په خپل استعداد باندې لکه مریم علیه السلام مبارک ته چې ورکوي. یعنې ته نو پر هغه شکل نه لکه در مخه چې
لیکن چې دغه رتبې ته یې وارې ورسېږي. اوس د هغه وضاحت کوي، د هغه د فنا څه اشاره چې د مبارک ذکر کوي. وای ای فنا تا نیز کرده زیر فوس، باز گردید از عدم ز آواز دوست. مطلقاً آواز خود از شاه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. وای ای فنای تان، وای دا تعلقات ستا، فنای تعلقات دنیوی تان تا لره، تاسی لره نیست کرده، تاسی دا دنیوی تعلقات خو محو گرزگولی واس زیر پوست دا ظاهر پرستی لره. دا ظاهر پرستی که ستاسی وجود پا دغه تعلقات دنیوی محو گرزیدلی، لیکن باز گردید از عدم زی آواز دوست. بیا را وگرزوله، چا را وگرزوله؟ لانجی ذکر دی از جهل بسوی حیات علم که از زبان اولیاست. باز گردید، بیا را وگرزوله از عدم، چې دا عدم دی پر دې باندې تاسې دې ته اعتماد، پر دا اعتماد مه کوئ. زی آواز دوست، په آواز باندې د دوست چې کامل مکمل اولیاء کرام دي، د دوی د آواز په وجه تاسې بیرته را وګرځوله د عدماتو څخه چې دنیا باندې به ته اعتماد نه کوې، دا پانې ده، دا داسې ده، دا داسې ده. د دوی په ذریعه سره، د دوی د آوازو په ذریعه سره ته را وګرځولې. دی مبارک فرمایي نو دا خو اولیاء کرام را وګرځه. وایي مطلق ان آواز خود اچشا بود دیکي، مطلق ان آواز، مطلقاً دغه آواز چې د کامل مکمل ولی دی خود په تحقیق سره اشا بود، دا له ذات الهي د طرفه څخه دی. پوه ما فعلته عن امري ذلك تاویل په سورة کهف کې هم ذکر دی او په نورو سورتو کې هم راغلی دی، خو زما فکر څخه نسته چې دوی مبارکان ټوله وایي ما چې موږ په خپل طریقه باندې دا کار نه کوو، موږ ته الله تعالی امر کړی دی. دغه ولی چې دی موصوف سی په صفت سره پناه او د بقا، د دوی آواز د ذات الهي آواز دی. ولې؟ خو ذات الهي ورته وایي دا وکړه. نو د دوی خبره چې ده مطلق ان آواز خود الشا بود، مطلقاً دغه آواز په تحقیق سره د شا و، گرچه از حلقوم کڅوم د حلقوم څخه چی شو؟ د عبدالله و. گرچه کڅوم د حلقوم څخه د غاړې څخه د بنده د الله تعالی عبدالله، یو عبدالرحمن دی، یو عبدالرحیم دی، یو عبدالستار دی، یو عبدالله دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک عبدالله نوم خوش کړی دی. پوه دی مبارک وایي دلته د عبدالله څخه هغه عبدالله نه دی مراد، گرچه دلته دی مراد ولی کامل. لاندې ورته ذکر دی چې هغه بنده چې دی بنده د ذات الهي دی. الله چې شته وایي هو اسم لذات واجب الوجود المستجمع بجميع صفاته الكمال. دی در صفاتو چیر سوی دی، در شویناتو چیر سوی دی، در اعتباراتو چیر سوی دی، وحدت الهی ته رسېدلی دی چې دې ته مقام د احدیت ذاتي وایي یا ذات صرف یې هم بولي. دی هغه ذات صرف ته رسېدلی دی چې هغه الله دی. دی په رښتیا سره بنده د الله تعالی ګرځېدلی دی. نو چې ګرځېدلی دی الله تعالی ورته وایي داسې وکړه، دی وایسې دی چې الله تعالی ورته ووایي دی هغه کوي، چې دی کوي هغه له الله تعالی رضامندي ده. چې دی هر څه کوي خو د بقا د هغه تاثیران چې دی هر څه کوي په هغه کې د الله تعالی رضامندي ده. چې هر څنګه الله تعالی غواړي هغسې دی غواړي، چې څنګه دی غواړي هغسې د الله تعالی رضامندي ده. دا خو د بقا تاثیران چې نو که دا دی درته ووایي دا هم د الله تعالی امر دی. دا د چا امر دی؟ امر د الله تعالی دی. مطلق ان آواز دی مبارک پروای وای مطلق ان آواز خود اشا بود. و دا د پناه د هغه خبره ده نو چې دی باقي وګرځېدلی نو باقي څه معنا؟ خو دی په بقا پیدا کړی په صفات الهیه سره. مطلق ان آواز خود اشا بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، که څوم د حلقوم څخه د کامل مکمل ولی
دا کامل مکمل ولې شي یار یو نشي چې دی موصوف شي په صفت وروسته وضاحت هم دی کوي وای گفت نو دا چې ته دا کامل مکمل په आवाज ته راژوندی سي دا ذات الهي راژوندی کړل لیکن په حکم کې د عبدالله تاسو ته ویل گفت اورا من زبانو چشم تو من حواسو من رزامو خشم تو گفت نو ادا مقوله د حق ته ځای لاندې ورته ذکر دی گفت اورا من زبانو چشم تو دا خو هغه عبدالله دی د عبدالله وضاحت کوي چې عبدالله څوک دی گفت اورا ویلی دي ذات الهي و دغه عبدالله چې ویلی دي څه ورته ویلی دي چې دی موصوف په صفت سره د بقا ګرځېدلی دی گفت اورا د چې ویلی څه ویلی دي من زبانو چشم تو من زما رضامندي چې ده من زبانی زما صفت الکلام چې دی هغه ستا زبان دی و چشم تو زما صفت البصیر چې دی هغه ستا سترګې دي ته زما په صفاتو سره یعنې څه شي کوه معلومات او کتنه کوه من حواسو من رضامو خشمتو من حواسو من رضاو خشمتو من زه چې یم حواس و من رضا و خشمتو من حواسو من رضاو خشمتو من زه چې یم زما رضامندي چې ده ستا په حواسو کې ستا په رضامندي کې ستا په خشم کې پرته ده که تا یو چاته درد راغلی هغه زما په نیزو مردود دی که تا یو څوک خوښ کړي هغه زما هم خوښ دی نو ستا حواس چې دي هغه زما رضا ده من حواسو من رضاو خشمتو رو که بی یسمع و بی یبصر تویی سر تویی چی جای سر تویی سر تویی چی جای صاحب سر تویی په حدیث شریف کې راغلی دی چې یو څوک طاعت کوي عبادت کوي وروسته د طاعت و عباداتو په ذریعه سره دی محبوب وګرځي فاذا احببته فكنت سمعة الذي يسمع به نو زه د هغه څه شي وګرځم سمع وګرځم چې دی اورېدل پکې او بصر یې وګرځم چې دی لیدل پکې او د ده لاس وګرځم چې دی نیول پکې او د ده پښه وګرځم چې دی تک پکې دې ته قرب نوافلي وایي قرب دوه قسمه دی د الله تعالی سره دغه بندگان مقربین چې دي دا دوه قسمه دي یو قرب فرایض دی بل قرب نوافلی دی قرب نوافلی په دغه لاندې حشه کې ذکر کړی دی چې قرب نوافلی دی ته وایي چې سړی چې څه شي دی چې کم افعال کوي الله تعالی فرمایي زما د صفاتو په ذریعه سره کوه نو دی چې کم کار کوي ګرد د الله تعالی د صفاتو په ذریعه سره کوي د ده هر کار چې دی در نورو کوي دی ولې خو د الله تعالی خاص صفات چې دي هغه د هغو په ذات و برکات د سره ورسره دي په دا حدیث شریف کې دغه قرب نوافلي ته اشاره کړې ده یو بیا دلته ذکر درین قرب بنده فاعل است و حق علی وی ذات الهی معاون دی فاعل کارکوونکی دی یو قرب فرایض دی چې په فرایضو کې دی قرب پیدا کی دا خاصه د نبی علیه السلام ده یوازې دی خصوصیت لري په دې سره لیکن په دا کامل مکمل اولیاء کرامو کې چې اخص الخاص دا به در بقا وروسته شي په اخص الخاص کې بعضې اولیاء داسې سته چې په دغه قرب فرایضي کې د نبی علیه السلام په خپل استعداد باندې حصه پیدا کی قرب فرایضي به څه ته وایي قرب فرایضي دې ته وایي چې الله تعالی دا بنده ته وایي چې تاسو اراده وکړئ اراده په تاسو پورې اړه لري کار زموږ دی دا کوي دی دغه ځکه چې دلته فاعل نسبت و دا بنده ته ګر سره نه دی سوی هلته خو فاعل دی نه معاون یې ذات الهي دی دلته فاعل و معاونت و ګرد ذات الهي جل وعلا کې ماضي د دې اراده غواړي دا د دې اراده ذات الهي هغه عمل په وجود کې راوړي یتوای قرب فرایضي او په دې ته بیا په قرآن شریف کې هغه آیات شریف راغلی دی چې الله چې ذکر کړی دی ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما ما رمیت تا وشته ګوره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک اراده کړې وه په غزوة البدر کې چې د مشرکین په یو موټو انګریزو باندې وولي او د دوی په سترګو کې وموښلي دا د ده مبارک اراده وه د چا اراده وه د نبي علیه چې یوه انګریزه د هر یو په سترګو کې وموښلي
اشه نو دا خو د نبي علیه السلام مبارک اراده کړې وه اوس نو دا کېدلی سي سړی یو مټ دغه سنګریزې وغورځي د هر یوه په سترګو کې به یې وایه سنګریزه مټکې دا خو نه لیکن دغسې وسوه څنګه وسوه دغسې وسوله دا خو د مبارک اراده کړې وه څه شی کړې وه اراده یې کړې وه نو الله تعالی ورته وفرمایل وما رمیت اذ رمیت هغه ویشته چې تا کړي دي هغه تا نه دي کړي ولکن الله رما دا الله تعالی ویشته کړي دي ګوره د بنده څخه نسبت د ویشتلو نفي کوي یعنې دغه نسبت یې اسناد یې څه سو حقیقي سو د مجاز څخه یې وګرځاوه څه شته و حقیقت ته نو دې ته قرب فرایض وایي چې مازې تاسې اراده وکړئ نور کار په څه شي ذات الهي کوي دا در هغه ډېر کوي او دا ډېر سخت زور لري اوس دغه سنګریزي چې دي دا هغو ته معلومېږي چې د هغو په سترګو کې مښتي چې دا څونه درنوالی و او دا څونه ضرر و ځکه چې دا په کومه طریقه سره د الله تعالی ویشتني دي ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما لیکن الله تعالی دا ویشته کړي دي لیکن خو اراده چا کړې نه اراده نبي علیه السلام کړې دې ته وایي قرب فرایض نو دوی ورته وایي دا خو مطلق د اکشت دغه مقابل الله اولیاء کرام ښیي رو کې بی یسمع و بی یبصر تویي رو لاړ سه چې په ما سره ته اورېدل کوې او په ما سره لیدل کوې وایي سر تویي چې جای صاحب یو سر دی یو صاحب سر دی پوه دا د زیدون عدلون د قبیلې څخه دی ځکه چې صفت دی هغه حمل پر ذات باندې نسي کېدلی د صفت حمل اوس یو چا ته نسي ویل چې ته عدل یې دا ورته ویلی سي چې صاحب عدل یې د عدل اطلاق نو نه کېږي لیکن په دې سړي کې چې بیا ډېر عدل یې نو پر طریقه باندې د مبالغې هغه ته ویل کېږي چې زید عدل دی دی څه دی پر زید باندې اطلاق د صفت وسو حالانکه اطلاق د صفت خو نه کېږي داسې ویل کېږي چې دی صاحب عدل دی نو اوس دی مبارک فرمایي وایي سر تویي چې جای صاحب سر تویي وایي سر تویي ته خو د الله تعالی د حکمت د راز ته یو سر یې ته د خپله سر ګرځېدلی صاحب سر نه دا پر طریقه باندې د مبالغې وایي وایي سر تویي ته د خپله یو معدن د اسرار الهیه وګرځېدلی چې جای صاحب سر تویي څه ځای دی یعنې دا ځای نه دی چې ته صاحب سر یې صاحب سر نه یې ته مرکز د سر ګرځېدلی اوس د هغه وضاحت دی مبارک کوي په دغه حدیث شریف کې چې حدیث شریف هم دغسې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي من کان لله کان الله له وایي هغه څوک چې د الله تعالی جل وعلا لره سي دی ځان مملوک وبولي ذات الهي جل وعلا لره چې ذات الهي زما مالک دی کان الله له الله تعالی د لره دی یعنې الله تعالی خاص معاونت د لره دی چې دی الله تعالی لره سي نو الله تعالی جل وعلا خاص معاونت د لره دی اوس دغه وضاحت کوي وای چون شدی من کان الله ازولا من ترابا شم کی کان الله له وای چون شدی من کان چون هغه وخت شدی چې ته وګرځې پر دغه طریقه باندې چې په حدیث شریف کې راغلی څه راغلی دي من کان لله هغه څوک چې الله تعالی لره وګرځي د الله تعالی جل وعلا تابع وګرځي په صحیح طریقه باندې از ولا په طریقه باندې د محبت دی کامل محب وي ذات الهي لره پر صحیح طریقه تابع وګرځي اټنو چشتي من ترابا شم کې کان الله له نو الله تعالی فرمایي زه ستاسو سره یم ځکه چې کان الله له ځکه چې حدیث شریف په بله جمله کې دغسې تورې راغلي دي نو گاتویی گویم تو را گاهی منم هرچه گویم آفتابی روشنم نو گاتویی گویم وای د بنده و د الله تعالی جل وعلا کې خاص تعلق کې ټینګ پیدا سي نو کله دا نسبت د بندگانو ذات الهي جل وعلا ځان ته کوي کله دا نسبت د ځان و بندگانو ته کوي دا پر طریقه د حقیقت د مجاز دا تفصیل به وروسته ذکر
کړي.